که ډیرې منډې ووهو زموږ په بدن باندې به څه اغیزه ولري. السلام علیکم، ښه راغلاست پشتو میډیا اینفو چینل ته. زه یم ستاسو ورور روحیدالله ولیزاده. که چیرې تاسو ډیرې منډې ووهئ ستاسو په بدن باندې به څه اغیزه وکړي. مخکې له ویډیو شروع کېدو نه مهرباتی وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه د ډالۍ کوم نشان چې دی دا درسره ضروري او حتمي ووهئ تر څو زموږ هر نوی معلومات تر تاسو پورې زر در ورسیږي. تاسو د پای ته رسولو یو ماراتون منډې د 26.2 میل منډې ووهئ. کله چې دومره مسافه منډې ووهئ ستاسو په بدن به څه اغیزه ولري. په دغه ویډیو کې 4 مهم نقطې چې عالمان پیدا کړي تاسو سره به یې شریکې کړو. ستاسو د بدن حرارت به پورته ځي. د ماراتون په وخت کې ستاسو د بدن داخلي ستړیاوې به 102 درجې فارنهایت ته ورسیږي. ستاسو بدن به د مرتب په ډول خورۍ وکړي او کوښښ کوي چې تاسو یخ وساتي. څومره چې ډېر منډې ووهئ هماغومره به تاسو د خپل بدن اوبه له لاسه ورکوئ. دا پیښه به د دې علتو ګرځي چې کار ستاسو د بدن داخل په سختۍ سره به یخ وساتي او په اخره کې د دې علت ګرځي چې ستاسو د بدن حرارت په تیزۍ سره به پورته لاړ شي. د هیپوترمیا په خطر به مبتلا شئ. هیپوترمیا د بدن داخلي ستړیاوې جوړېدلو ته وایي چې ډېر خطرناک دی او کله ناکله د مرګ سبب هم ګرځي. که چېرته تاسو د دې منډې وهلو کې بریالی شوئ بیا هم ستاسو د بدن اندامونه اوس هم جګ حرارت به لري. ستاسو بدن کار کوي په خپل داخلي ستړیاوې ښکته راوړي. که چېرته د باندې هوا یخ و تاسو به د خپل بدن حرارت په شدت سره له لاسه ورکوئ او دا د هیپوترمیا سبب ګرځي. د همدغې په خاطر منډې وهونکي په آخر کې ځان باندې یو څادر اچوي. ستاسو ګردې به د مشکل سره به مخ شي. د یوې کوچنۍ مطالعې عالمان د ګردې د عملیې تحقیق کړلو. 82% خلک چې په ماراتون منډې وهلو کې شامل وو جدي د ګردې په مشکل اخته شول. دا د دې په معنا ده چې ګردې نور قادر د فلټر کولو سموم نه دی. په دغه وخت کې 2 هفتې وخت ته ضرورت دی چې خپل بدن بیا ترمیمي کړي. تاسو به د واقعي وږې په معنا شئ. بدن په معموله توګه تقریبا 2000 کالوري د ګلوکوز نه ذخیره کوي. د منځنۍ سطحې په توګه ستاسو په هر میل کې 100 کالوري وسوځوئ. بعد د 100 میل نه ستاسو بدن په واقعي ډول وږی کیږي. د دې په جواب بدن ضرورت لري چې آرام وکړي تر څو د ضرورت انرژي ذخیره کړي. که تاسو منډې وهلو ته دوام ورکړئ ستاسو د بدن اندامونه په سختۍ سره به کار وکړي. باید وویل شي چې په دې کال کې د 1,110,000 نه ډېر کسان ماراتون کې شامل وو او په پای ته یې رسولي. که تاسو هم د ماراتون په منډې وهلو کې پلان لرئ مخکې له دې نه خپل بدن چک کړئ. مننه د دې ویډیو د لیدلو څخه. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي درسره لایک کړئ. تر بله ویډیو پورې تاسو په الله پاک سپارم. خدای په امان.